نوجوانۍ کې غربت راتلل چې دی نو دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا په پاکستان کې. ویډیو راسره مکمل وګورئ. دې سیټه به تاسو ته د نوجوان ښکاري. د ډېر عمر نه چې دی نو په دغه هوټل کې کار کولو او دې ته چې دی نو اوس هتکړۍ پرتې دي او دا هتکړۍ ورته ولې پرتې دي، دا زنځیر دې ته ولې اچولی دی. ویډیو مکمل ګورئ، په تفصیل درسره شریک کومه. دې سیټه چې تاسو ته نوجوان ښکاري دې چې دی نو په دې هوټل کې کار کولو نو دې چې دی نو لور بیماره شوله. چې کله لور بیماره شوه نو دا لاړه او د هوټل مالک ته یې ویل که نه چې مال چې دی نو 20,000 روپۍ راکړه، زما لور چې دی نو ډېره زیاته بیماره ده، زه خو هسې یم دلته کار کومه، زما روپۍ به چې دی نو بیا کټ کړې. هغه ویل ټیک ده، 20,000 روپۍ وله ورکړلې. دا لاړ د خپل لور علاج یې وکړو. دا چې کله واپس راغی هوټل ته، په هوټل کې کار کوي، بیا چې دی نو دغه مالک لګي او دا چې دی نو دې ته هتکړۍ ور اچوي، دې ته چې دی نو زنځیر ور اچوي، صرف په دې وجه باندې که نه چې دا چېرته ونه تښتي، زما دا 20,000 روپۍ وینیسي. ښه، دغه نه پس چې دی نو خلکو ته خو پته نه وي، بهر خلک هوټل ته راځي، روټۍ خوري او واپس ځي. چاته خو پته نشته چې دننه څه دي، دننه روټۍ پخېږي، کس ته چې دی نو هتکړۍ لګېدلې دي او دغه نه پس چې دی نو هغه روټۍ هم پخوي او هتکړۍ ورته هم لګېدلې دي چې هغه کله سملي نو هغه ته هم چې دی نو هتکړۍ لګېدلې وي. یو پروفیسر راځي چې د هغه تعلق د باجوړ سره دی، دغه هوټل ته راځي او एकदम اچانک چې دی نو دننه دغې کمرې ته ورشي. په دې کمه کمره کې چې دی نو دیو چې دی نو روټۍ پخوي، په کم کمره کې چې دی نو دیو هر څه تیاروي، هغه هوټل هغه کمرو ته ورشي. چې کله ورشي که نه، هغه پروفیسر چې ویني دې کس ته چې دی نو هتکړۍ وي، دې کس ته چې دی نو زنځیر لګېدلی دی، هغه پروفیسر هم ډېر زیات حیران شي. د هوټل مالک راوغواړي چې دا څه دي، دا ورته د زنځیر ولې ورچېلی دی او وایي چې 20,000 روپۍ پې زما په قرض وې، د دې وجې نه چې دی نو ما دې ته هتکړۍ ورچېلې دي، دې ته مې زنځیر ورچېلی چې چېرته دا زما نه ونه تښتي. هغه پروفیسر په هغه ټیم کې چې دی نو ډېر زیات غوسه شو. ما په اول ځل باندې داسې ولدله چې یو کس ته چې دی نو هتکړۍ په دې وجه ورچېلی کېږي چې په هغه باندې قرض وي، د قرض په وجه باندې چې دی نو هغه ته هتکړۍ ورچېلی کېږي. د هغه نه پس چې دی نو پروفیسر ډېر زیات غوسه شي او دغه ته وایي که نه، وایي دا کس چې دی نو کولاو کا، او چې کله دغه نوجوان کولاو کړي، دغه نوجوان چې دی نو ډېر زیات په ژړا شي، ډېر زیات وژاړي او د هغه نه پس پروفیسر له چې دی نو غاړې ورکړي. چې کله پروفیسر له غاړې ورکړي، پروفیسر نه چې دی نو دغه د هوټل مالک هم چې دی نو معافي وغواړي. چې کله چې معافي وغواړي نو دغه پروفیسر ورته وایي که نه چې ته د الله نه معافي وغواړه، زما نه معافي مه وغواړه، تا چې کوم کار کړی تا ظلم کړی دی، تا د انسانیت سره چې دی نو ظلم کړی، زیاتی دې کړی دی، د الله نه معافي وغواړه. کیدای شي چې الله رب العزت چې دی نو تا معاف کړي، تا چې دا کوم کار کړی دی که نه نو دا ډېر زیاتی او ظلم زیاتی دې کړی دی. پروفیسر چې دی نو دا روپۍ راواخلي، 20,000 روپۍ راواخلي که نه، او د دې هوټل د مالک نه دی، دې په دې مخ باندې ورولي چې دا روپۍ واله او دا لږ به چې دی نو اوس زما سره کار کوي، دا زه نور ستا سره نه پرېږدمه. هغه هلک چې دی نو هم ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه که نه چې د هغه ډېر غټ مصیبت چې دی نو ختم شو. ملګرو، نو چېرته هم داسې نه ده پکار چې ته یو انسان تنګی، تا ولې روپۍ ورکړلې نو ته یې واپس چې دی نو تنګی، یا یې ته چې دی نو په زنځیرانو باندې تړې. یاره ډېره افسوسناکه واقعه راغلو، دا مخکې ما هم بیان کړې وه او ما چې دا کوم حالات زه وینم که نه، نن سبا چې غریب شوې نو ته یو ګناهګار شوې، ته یو ګناهګار شوې نن سبا وخت کې ګوره. نن سبا په پاکستان کې بیا خاص کر نن سبا چې کوم خلک دی نو هغه بالکل نشي برداشت کولی چې غریب شوی نو هغه دې ښه چې دی نو تباه و برباد کوي، هغه سره ښه ظلم زیاتی کوي. ملګرو، دا یو واقعه راغلو، عام طور باندې موږ واقعه بیانوو، موږ نه د چا خلاف یو، نه د چا خلاف ویډیو جوړو، او دا واقعه مخکې ما هم بیان کړې وه، خو دوباره ما له مخې له راله ما چې زه ستاسو سره بیان کړم. یار چېرته هم داسې مه کوئ، د چا سره زیاتی او ظلم مه کوئ. ګورئ، د ظلم چې دی نو الله پاک چې دی نو بیا د نه ظلم هم اخلي، بیا چې دی نو هغه په هره طریقه باندې چې دی نو دغه لوی ذات نه دی، دا د هر انسان ته چې دی نو په یو نظر باندې ګوري. ګورئ، د چا سره چې دی نن ظلم وکړو، د چا سره چې دی نن زیاتی وکړو، د دې ظلم بدله به نه په دې دنیا کې الله پاک اخلي، ظالم به د باندې الله پاک اړوي. نو کوشش کوئ که نه چې دې څیزونو نه ځان وساتئ. دې واقعې په باره کې تاسو څه وایئ، ښه باندې کمنټ ضرور وکړئ.